ور متکبرین خلق الله په جنت باندې حرام کړی دي. احنف ابن قیس الله فرمای وعجبا لابن آدم يتكبر وقد خرج من مجرى الدم مرتين من مجرى البول مرتين. وتعجب د انسان لره د آدم بچی لره چې دا تکبر کوي. ډیر تعجب دی چې دا انسان تکبر کوي. انسان څه له بقای تکبر کوي. وقد خرج من مجرى البول مرتين. او دا انسان د تشو متیازو د زیره دو پیری دا وته دی. دو پیری ستا حیثیت سره ته تکبر کوي. تکبر سره کوي څه نوم لري، څه شان لري، څه عزت لري، د څه تمه په مطابق د یو صفت په مطابق باندې هغه تکبر کوي. انسان هر یو انسان دا خطاب دی. ته څنګه تکبر کې سره تکبر نه ډیر سخت تعجب دی. ته دو ځل د تشمیتیاو د لار نه وته، یو ځل د پلار نه د منو په شکل کې مور ته انتقال شوی، او به د مور نه همیشه پس د مور د تشمیتیاو په ځای باندې راوته. ته څنګه تکبر کې؟ تاره څه بقای تکبر کې؟ ناشنا خبره دی. عالم کړل احنف ابن قیس رحم الله دې کې سره به سوچو کی کزه عالم کزه مادارم کزه خېستین کزه ما غټ خیر دی خو نه تکبر باندې کوم. باید دغه زما استعداد راوالم د خلکو په خدمت د الله او د رسول د دین اسلام د خدمت لپاره باید استعمال کوم. محمد بن حسین بن علي رحمه الله وی ما دخل قلب امرئ شيء من الكبر قط. وی د یو سړي زړه ته چرتم تکبر نه داخليږي. چرتم د یو سړي زړه ته تکبر نه داخليږي الا نقص من عقله بقدر ما دخل من ذلك او كثر. څومره چې د یو سړي په زړه کې تکبر داخليږي هغه عمر د دې د عقل کمیږي، هغه عمر د بې اخلاقيږي، هغه عمر د عقل زایلېږي. نو که تکبر پکې په څومره اندازه باندې وو هغه عمر به دا بې وقوف کیږي، هغه عمر به دې سړي عقل ختميږي. که کم تکبر پکو نو عقل به هغه عمر کمیږي، او چې تکبر پکې څوره ډیریږي هغه عمر به دې بې عقل توب سوا کیږي او عقل به کمیږي. دا خطرناک مرض دی. دا حقیقت ته ګورم. څوک تکبر کوي؟ قمقل انسان تکبر کوي. څوک تکبر کوي؟ هغه به وقوف انسان تکبر کوي. عقل من خلق هغه تکبر نه کوي. عقل من خلق ځان اخلي که څومره استعداد وسره، که څومره مال وسره، که څومره ښکلا وسره، که څومره حیثیت او شان او شوکت او ریاست او منصب وسره، څومره زبر ځواک وسره، هغه هغومره ځان کته کوي. غټ خلک اوچت خلک دا ځان لاندې حسابوي. بې وقوف انسان ځان په خلکو کې اوچت حسابوي. د خپل ځان نه متاثر په خلکو کې ځان غواړي او ځان اعجاب کوي، ځان تحیر کوي. سعد بن وقاص باره کې راځي خپل ځای ته نصیحت کوي. یا بني ایاک والکبر. دا ډېر ناشنا انسان تیر شوی دی رضی الله عنه. د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابي زوی ته وایي زما زویه ګوره دا خبره یاد وساته، تکبر نه به ګوره ځان ته ځان به اوچت نه ګڼې. دا والي پاتې شوی دی. وليكن فيما تستعين به على ترکه. او شری ای بچیه ته په هغه څه کې شه او مدد واخله په هغه څه سره چې په څه باندې تکبر پرې ښودلی کېږي. هغه اسباب استعمال کا چې تکبر نه اخلاص او تکبر بیماری ته ونه لګېږي. هغه شیان استعمال کو، هغې باندې مدد حاصل کا. اول خبره ورته کوي وعلمک الذي منه کن. یو خو په دې خبره ځان پوه کا، په دې خبره باندې ځان پوه کا چې څه شي نه ته په څه شي کې ته وي، کوم حالت کې ته وي. هر انسان باید ځان ته وګوري زه په څه کې وم، موږ په کومه ګنده موږ کوم پیسې په ګنده اوبو هغه اوبو کې موږ او تاسو څه شي نه پیدا شوي. یو وخت داسې و چې زموږ او ستاسو نوم بیخي وونو. بیا په دې کې سوچ وکړه والذي الیه تصیر. او دې د سوچ وکړه چې په څه باندې به ته ځې او په څه باندې به ته روانېږي. وکیف الکبر مع النطفة التي منها خلقت. او څه په کار د تکبر د هغې نطفې او د منو د څاڅکي سره چې د هغې نه ته پیدا شوي. څومره بېکاره اوبه دي، څومره خرابې اوبه دي. وایي په دې باندې ځان پوه کړه څه په کار د تکبر د هغې نطفې سره او د هغې سپکو اوبو سره او ناکارې اوبو سره چې د هغې نه ته پیدا شوي. دغه خو انسانه سوچ وکړه که نه بچیه. والرحم التي منها قذفت.
او په هغه د مور په هغه رحم کې سوچ وکړه چې په ځان بیخي خبر نه وي او د مور په رحم کې پروت وي ډوړی او تغذیه او د خوراک بندوبست هغه دله چا کوو هغه ذات ته خپل سرکته کوه هغه ذات ته ځان عاجزه کوه څو ناشنا خبره دی انسان کړله وی بچیا په دې خبرو ځان پوه کا نو دا خبره د ستا ذهن ته راځي که ته څومره د اوچت سړي زوی ته څومره اوچتې هر لحاظ سره کې اوچتې په تا ته به ځان بیا ډېر لاندې ښکاري حقیقت ته چې موږ باید ولې تکبر وکړو الله دې موږ تاسو ته د عاجزۍ صفت پیدا کړي تکبر دا د الله جامه ده او د رب العالمین جامه ده او د الله سره خوند کوي او موږ او تاسو د هغې نه الله تعالی وساتي د مخلوق جامه عاجزي د رب جامه دا تکبر بس دا باید موږ او تاسو ومنو الله دې دا صفت موږ او تاسو کې پیدا کړي الله دې موږ او تاسو په ښایسته صفاتو باندې چې الله او رسول خوښوي په هغې د الله موږ او تاسو ښایسته کړي هغه صفات بې خونده صفات چې الله او رسول نه خوښوي او د هغوی بده شي موږ او تاسو ته منع کړي هغې د الله موږ او تاسو وساتي وصلی الله علیه